خپل د ماشومانو په مخ کې خپل د ښځې ډېر عزت کوئ، قدر کوئ. کوم سړی چې اولاد په مخ کې خپل ښځې ته بد رد وایي، کنځل ورته کوي، لاس پې اوچتوي، نو یقین وکړئ ماشومانو ته خپل له پلار ډېر بد ښکاري. د پلار نه بیا ډېر زیات نفرت پیدا کیږي او هره خبره چې کومه پلار سره شریکول غواړي هغه ماشومان بیا هره خبره خپل د پلار نه پټوي. واړه دا خبره هیڅ کله نه برداشت کوي چې زمونږ پلار د زما مور باندې لاس اوچت کړي. کله چې یو سړی لږې خپل ښځه وهي او خوا کې ماشومان واړه ولاړ وي، 10 کالو ماشوم دی یا 15 کالو ماشوم دی، د هغه په مخ کې چې ته خپل ښځې باندې ګزار کوي، نو ځینې وخت کې داسې ماشومان وي چې هغې د خبره بالکل برداشت کولی نشي، د هغې د برداشت نه بهر وي، نو هغې بیا خپل پلار باندې هم ګزارونه کوي. نو برای مهرباني خپلو ښځو باندې خپل اولاد په مخ کې خپلې ښځې باندې لاس مه اوچتوئ، هغې ته کنځل مه کوئ. ژوند دی هر قسمه خبره راځي، که داسې څه خبره وي چې ته پې خفه شوې، ستا زړه پې خفه شوي، خو په کمره کې دننه پوه یې کړه چې دا کار داسې مه کوه یا ته دا کار داسې کړی دی، زما زړه پې خفه شوی دی. ضروري نه ده چې ته کنځل وکړي یا لاس اوچت کړي، بد رد ورته ووایي. څومره خبره چې ته په نرم لهجه کې کوي هغومره د خبرې اثر چې وي هغه زیات وي. او بل اولاد د ښه تربیت لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې ښځه خاوند یو بل سره ډېر په عزت کې اوسیږي. ماشومان زده کړه د کور ماحول نه کوي چې کور ماحول څنګه دی، مور او پلار یو بل سره څنګه اوسیږي. چې ماحول ښه وي نو ماشوم تربیت ډېر ښه طریقې سره کیږي. چې ماحول ګډوډ وي، هر وخت کې جنګونه وي، نو هغه ماشوم بیا منټلی ډېر زیات ډسټرب وي.